سړي اسباب دي علماء لیکلي دي چې خلک دا حق پرې دي دغه وجه سره یو سبب پاره کې جهل له بل عقیده ساتل دغه خبره چې دا حق د ګران کار د ترڅو پر جشل علوم دي ذکر نه دانش کېدل بل تفرید کول په طلب د حق کې بل د خلکو نه ریدل محبت د جاه او ریاست تقلید ناروا د قشن عجب خود پسندي تکبر حسد حزبیت چې سړی دی چا په روانه د چا په جماعت کې حق به غیر پر ورانی ګناهونه چې کله سړی د حق په اړه کې سوالونه ونه کوي کله چې سړی د حق له خلق دعوت نه کوي قلت الفهم والادراک چې کله سړی په حق باندې پوه نشي خلک به دښمنی شروع کی خاص کر بډاواله بعض حق رد کول او بعض پر خودل په فضولیاتو کې ځان مصرفوله چې کله د داعی حالات خراب دي تم حق به خلک نه مني وی پلانې سړی داعی دی دغه جامو لګور شکل لګور د دې وجه عبد الله ابن مسعود بدا خبره کوله لوی ګناه په ګناهونه کې دادا چې کله شاله دعوت د قران او سنت ورکه واغ تعالی و چې من خپل ځان برابر کبه ورسم لوایا بل سبب د دې دار چې داخله حق پرې دی استعمال د باطل په یوشي باندې چې هغه د حق نه د قسم د باطل فرس سره انډیوالي کوله د مخالفینو په نظر کې په اقوالو کې نظر نه کول د باطل د کثرت نه متاثر کېدل او د قشن غصه او غیر غصه په حالت کې سړی په ځان باندې پويږي نه عقیده ساتل دغه نور سبه استدلال جهل په اهل باطل باندې خاص کر دا تصور کول د باطل په دې خبره باندې چې څه په دې کوم شی باندې مدا بالکل په حق باندې هیڅ چرته په باطل نه دی بلکې حق هغه چې کوم الله رسول ویلي خاص کر التزام د هغه اصول چې هغه فاسد دي د پلاني طریقه را د پلاني طریقه را د شی اصول خودري چې د قران او سنت نه خلاف د قشن د باطل صادریدل د شی شیخ نشغل الله قبولیت ورکړي یا انتساب د باطل هغه حق پرس علماء ولکول لکه رافضه چې وایي چې اهل بیت د شی ویلي دغه ته پوی نه دي کله چې سړی د حق نه دفاع نه کوي او کله چې به تور مثال یو سړی په دعوت کې کنځل شروع کوي د قشن طلب د حق د جانب مقابل نه وکي او د خلکو سره مشوره ونه کوي دا سي د اهل باطل ظاهري او چلونه او نسبت د اهل باطل د اجماع چې په دې خبره باندې اجماع د علماو د صحابه د چې دا حق جائز دی دا کار جائز دی و دا هغه اسباب دي چې په دې کې د حق د انسان نه پاتې کیږي او ایسه معطل کیږي